وړومبي جنګ عظیم د څه وجې نه شروع شو؟ دې کې دننه بیا کم ملکونه شاملو، څومره فوج و پکې، څومره خلک مړه شو، د دغې باره کې او کله دا جنګ شوی و. نو جنګ 1914 کې شروع شوی و او تر 1918 پورې و. نو 4 کاله جنګ و، د 1914 نه تر 1918 پورې. ولې شروع شوی و؟ نو دا داسې کار و چې په 28 جون 1914 باندې 28 جون 1914 د سربیا د یو سړی و، سرکرده سړی و، رهنما و، هغه د آسټریا ولی عهد شاهزاده فرډیننډ قتل کو. نو چې د آسټریا ولی عهد شاهزاده قتل شو، نو آسټریا په دې باندې غصه شو حکومت. هغه سربیا ته وویل چې تاسو کاروایي وکړئ، او چې کله هغه کاروایي ونه کړې شوه او آسټریا سیټسفاید نه شوه، نو آسټریا په سربیا باندې حمله وکړه. او د آسټریا او د سربیا د جنګ نه لږ وخت پس چې دی د ټول یورپ جنګ جوړ شو، او د یورپ پاورز چې کوم دی نو دوه ډلې شو، څه یو طرف ته او څه بل طرف ته، او دغه 4 کاله خونړی او تباکن جنګ وشو. نو کم ملکونه پکې کم طرف ته. نو وګورئ جنګ چې دی نو جنګ خو شوی دی په یورپ کې، بیسیکلی یورپ کې شوی دی، افریقا کې شوی دی، مشرق اوسطا میډل ایسټ کې شوی دی، چې میډل ایسټ کې اصل کې د دې یورپین پاورز کالونی وي، د هغې د وجې نه هلته کې جنګ وشو. او چاینا کې چې کوم دی نه شوی دی. نو جنګ شوی خو دلته کې دی، د چا په منځ کې شوی دی. نو یو طرف ته راړې او ډله چې وه چې اتحادي طاقتونه ورته وایي، نو دې کې برطانیه، فرانس، روس او امریکا وه. نه امریکا په وړومبي وخت کې په جنګ کې نه وه، بلکې د جنګ کې په 1917 کې راغلی وه. لکه مطلب دا دی جنګ 3 کاله شوی و چې بیا امریکا راله. امریکا ولې راله؟ نو د جرمني سبمیرینز چې کوم دی نه یو ځای کې د امریکي تجارتي جهاز د اوبو مرچنټ شپ چې کومونه هغه یې والا ډوب که په سمندر کې. نو امریکا د هغې په ریاکشن کې چې کوم دی نه دا قدم پورته کړ چې هغوی هم جنګ ته راغلل او په جرمني باندې حملې شروع کړې. نو امریکا رستو راغلی وه. روس چې کوم دی نه روس په جنګ کې و، او برطانیې فرانس سره و، خو چې روس کې 1917 کې انقلاب راغی، نه دی څو میاشتې بعد بیا ډیسایډ کړه خبره او د جنګ نه چې کوم دی نه ویدډرال وکړه. خو دا په اخري کال وه. بل طرف ته چې کوم دی چې دا بل کومه ډله وه، نه دا جرمني د دې لیډینګ نیشن او ترکي وه. ترکي هغه ټایم د مسلمانانو خلیفه بل ته ناست و، خلافت عثمانیه چې کوم و. نه اګر چې اوس ډېر کمزوری و، خو دا خلیفه په جنګ کې حصه اخیستې وه. آسټریا وه، هنګري وه، نه دا ملکونه وو. د افواجو تعداد ډېر د حیرانتیا خبره ده چې په دې جنګ کې یو د اتحادي طاقتونو فوج چې و نه هغه 4 کروړ او 13 لاک و. نو 4 کروڑ 30 لاک ډیر زیات دی. او دا بل طرف ته چې کوم نو دا 2.5 کروڑ او 2.5 کروڑ او د تقریبا سکم 2 کروڑه فوجیانو په دې جنګ کې حصه اخیستې ده او جنګ یې کړی دی. نو سکم 2 کروڑ ډیر زیات تعداد دی. ښه اموات نو چې څنګه دومره زیات خلکو به حصه اخیستې وه، نو مرګونه به هم زیات وو. نو د فوجي مرګونه په دې کې چې کوم دی 1 کروڑ دي، 1 کروڑ خلک پکې فوجیان پکې مړه شوي دي. او 80 علاقه چې کوم دی 87 علاقه، نو دا پکې سیویلین شهري بېګناه خلک چې د جنګ خشاک شوی دی. نو دا 1 کروڑ 87 لاک د دې نه هم دا ډېر کیدی شي چې کوم هغه لاپته خلک ورسره شامل شي. نتیجه چې کوم دی نه دا وشوه چې اتحادي طاقتونو جنګ وګټه، جرمني والا ډله شکست خورده شوه. بل طرف ته دا کار وشو چې خلافت و، نو د خلافت خاتمه وشوه. او د دې جنګ نه پس ترکی کې چې کوم دی جمهوریت نافذ کړی شو. خلافت عثمانیه چې عرب ملکونه او د ایشیا افریقې ډېرې علاقې ورسره لا تر اوسه پورې وي، هغوی چې کوم دی ازادۍ واخیستې د انګریز او د فرانس په مدد سره. نو خلافت خاتمه وشوه. نو مسلمانانو لپاره خدای یو ډېره بده خبره وشوه. فلسطین کې یهودیان آباد شو. نو ویلی شي چې په دې جنګ کې، په لومړي جنګ کې یهودیانو چې هغه بینکینګ سیکټر د هغوی سره او ډېر ماله دولت ورسره، د هغوی اتحادي طاقتونو لا په جنګ کې د پیسو مدد ورکو. او د پیسو د مدد په بدله کې اتحادي طاقتونو او سپیشلی چې کوم دی نه برطانیې د هغوی دپاره په فلسطین کې د آبادکارۍ اجازت ورکو. فلسطین په هغه زمانه کې د انګلینډ قبضې ته تللی و. نو چې د انګلینډ قبضه کې و، هغه یهودیانو ته ویې راځئ فلسطین کې آباد شئ. نو بیا څوک و چې د هغوی لاره یې نیولې وه. ښه ورسره چې کوم دی نو روس کې د بادشاهت خاتمه وشوه او کمیونست ریولوشن راغی. کمیونست انقلاب 1917 کې راغلی و. او په آسټریا چې یو غټ سلطنت و، یو غټ طاقت و، هغه ختم شو. او لیګ اف نیشن چې کوم دی نه، لیګ اف نیشن دا اوس چې کوم اقوام متحده ده، داسې یو تنظیم و چې د هغوی مقصد دا و چې دنیا د داسې یو بل تباکن جنګ نه بچ کړي. او هغه خو نه شوه. او دویم جنګ عظیم وشو. نو لیګ اف نیشن بیا وروستو ختم هم شو. نو دا د دې جنګ باره کې هغه بیسک انفارمیشن سو. بله ویډیو کې
د ورلد وار 2 باره کې به در سره معلومات شریکوم. ډیره مننه.